دوستانو د کونړ په غمیزه پیښه کې په زلزله کې د دې بابا د کورنۍ 14 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. انا لله و انا الیه راجعون. الله پاک دې دوی وبخي، الله پاک دې دې ته د زړه صبر ورکړي، الله پاک دې ټولو مسلمانانو ته د زړه صبر ورکړي. یقینا ډېره غټه او ډېره سخته پیښه وه، او ډېرې غټې زلزلې وسولې. الله پاک دې بیا په مسلمانانو باندې داسې زلزلې نه کوي. نو راځئ د دې بابا له خولې نه واورو چې د هغه د کورنۍ 14 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. څوک دي، بچیانې دي، لمسیانې دي، څوک دي، زامنې دي. نو په دې اړه باندې به دی موږ سره تفصیلي خبرې را سره وګورئ. په دې ویډیو کې به دی تفصیلي خبرې کوي. الله پاک دې ده ته د زړه صبر ورکړي. نو راځئ دغه ویډیو وګورو چې د دې بابا د کورنۍ څو کسان او څوک مړه دي پکې. راځئ دغه ویډیو وګورو. ستا د کورو څو کسان مړه دي، شهیدان شوي په دې زلزله کې؟ 14. څنګه څوک دي؟ یو وحید الله دی. نه زامن لورګانې دي. زامن دا چې دي دا درې هم زامن مړه دي، او دا یو کې درې زامن دي او دغه څلور نونه دي. څلور نونه دي. او یو مېلمستیا مړ دی، او دوه مېلمستۍ دي، او دوه مېلمستۍ دي، یوه مې کاڼه ده. څو شول ټول؟ 14 مړه شو. 14 دغه 14 یو نه دا دغه دي که دوه ورځې دي. او دغه چې دی دا د مجید چې دي ورته یوه مې ورندار مړه ده، او دوه چې دي دوه مې ورورې دي. مجید په نامه باندې ورور دی. او مجید په نامه دی. خو دا ټول خو بیا د 14 نه زیاتېږي که نه؟ زیاتې که نه؟ نه دي زیات، نه. دغه ټول 14 څلور هغې دي، څلور، او دا نور چې نور زما دي. صحیح شو. اته زما دي، اته دي. او دا کومه بانډه ده؟ دې ته وایي لنډۍ مرغۍ. لنډۍ مرغۍ. صحیح شو. کور دې ودان، الله دې زړه صبر درکړي. دا مغزه ده چې دغه شهیدان اوس هم پکې لا پیدا نه دي، او خلک لګیا دی کار پکې کوي.